سلامونه دوستانو. غواړم تاسو ته په کین ماسټر کې د فلم او صوت یوځای کول یا جوړول په ډېره ښایسته طریقه باندې تاسو ته وښایم. کین ماسټر مې خلاص کړم او دلته اول یو عکس ټاکمه. بالکل نو عکس کله وټاکو دا به راسي ټایملاین ته په دې رقم دا عکس راغی. دا درازو هر څومره چې تاسې وغواړئ دا اولنی عکس درازیږي. نور در پکې پروت دی ازلي یارا، نور در پکې پروت دی ازلي یارا، نور در پکې پروت دی ازلي یارا، نور در پکې پروت دی ازلي یارا. دوستانو دلته کوای سو دا عکس جای په جای کو او ثابت ودرو. دلته څنګهونه یو خپ کوای سو یو داسې د تیارې حالت ورکوای سو. نو وروسته له دې نه راځو بیا بلور کوو دغه کوم عکس کوم ده دو باندې بلور کش کوو تر څو څنګه چې فوکس رنګ واخلي. په دې خوږه صحرا څړې یو په بل پورې نو دې باندې تاسو دغه فوکس یا بلور کموي یا اضافه کوئ سئ. څړې یو په بل پورې راتاوستا جنگ لکه ماران کړې پر اوږه چهره خدای درته درکړې ښایسته چهره دنګه. نو دلته بل عکس راخلو او کرپ ته ځو. کرپ کې دا ګرد علامت ټاکو او د خپلې خوښې اندازه غټوالی وړکیوالی برابروو. کله چې دا برابر کو خوځوي نو زه غواړم دا په مابین کې جای په جای کمه او تاسو چې هر جای زړه هر جای هم جای په جای کاوه همالته یې کېږدئ. نه ګوره سپوږمۍ دومره ښایسته نه ده، نه ګوره سپوږمۍ دومره ښایسته نه ده، نه ګوره سپوږمۍ دومره ښایسته نه ده. زړه له سړې وړې په توره شپه چهره خدای درته درکړې ښایسته چهره دنګه دې ځواني او عجیبه چهره خدای درته درکړې ښایسته چهره. و طالبه پام کړه چې نظر نشي دود کړه سپېلنې په دې خوږه چهره، دود کړه سپېلنې په دې خوږه چهره. ستا احسان چې کله سحر پاڅېږي، ستا احسان چې کله سحر. نو دلته دوستانو چې غواړو د اضافي رنګ لرې کو دلته سکرین باندې اوکې کوو تر څو هغه رنګ موږ ته لرې کړي. سحر پاڅېږي ژړا لکه لمر کړې راښکاره چهره خدای درته درکړې ښایسته چهره دنګه دې ځواني او عجیبه چهره خدای درته درکړې ښایسته چهره. و طالبه پام کړه چې نظر نشي دود کړه سپېلنې په دې خوږه چهره، دود کړه سپېلنې په دې خوږه چهره، دود کړه سپېلنې په دې خوږه چهره دنګه دې ځواني یارا، دنګه دې ځواني یارا، دنګه دې ځواني یارا، دنګه دې ځواني او عجیبه چهره خدای درته درکړې ښایسته چهره دنګه دې ځواني او عجیبه چهره خدای درته درکړې ښایسته چهره. و طالبه پام کړه چې نظر نشي دود کړه سپېلنې په دې خوږه چهره، دود کړه سپېلنې په دې خوږه چهره
دود کړه سپېلنې په دې خوږه څهره نور در پکې پروت دی ازلي یاره 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 څومره ښه ځلېږي ستا ډېوه څهره خدای درته درکړې ښایسته څهره دنګه دې ځواني او عجیبه څهره خدای درته درکړې ښایسته څهره و طالبه پام کړه چې نظر نشي دود کړه سپېلنې په دې خوږه څهره دود کړه سپېلنې په دې خوږه څهره څڼې یو په بل پورې راتاویسته 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 جنگ لکه ماران کړې پر اوږه څهره خدای درته درکړې ښایسته څهره دنګه دې ځواني او عجیبه څهره خدای درته درکړې ښایسته څهره و طالبه پام کړه چې نظر نشي دود کړه سپېلنې په دې خوږه څهره دود کړه سپېلنې په دې نو اوس کامل څه دوستانو کوم سټایلونه چې ما ورکول د نعت لپاره یا د ویډیو لپاره مې ټول برابر کړله نو اوس به راځو دا فلم به څنګه کوو خارجول کین ماسټر نه تر څو په اجتماعي شبکو او یوټیوب لپاره یې وکاروو نو دلته چې کله راغلی دوستانو دلته فل ایچ ډي لس په اتیا کې ټاکای سئ او 4K صادروای سئ نو هر رقم چې تاسې زړه وي نو دې ځای کې تاسو ته امبیا نه ښکاروي کوم خط مې ورباندې کش کړه دلته که دغه کشویي علامت چې دا کاري خواته کش کې کیفیت یې کموالی او اضافه والی راولي او پورته ایچ ډي او فل ایچ ډي 4K کې هم په امبي کې تغیرات او احسان چې کله سحر پاڅېږي ستا احسان چې کله سحر پاڅېږي ستا احسان چې